عزیزانو خدای گواه دے په دې خبره چې د اجتماع ته ز په یو نیت رازم او هغه نیت دا ده چې یوسف علیه السلام په مصر کې د خرڅېدو اعلان وشو نو دنیا منډي تمنډي والے چې د شام نه یو ډېر خسته غلام راغله چا اشرفای وړي او چا پوندونه وړاو چا څوړاو چا څو یو بډای خزاوم په دغه مجلس کې روانه و چا ورته وی چې بډای ته څه کوي ودا سي مې اوریدلی چې یو ډېر خسته غلام خرسيږي او داغه خرید لازم وی چې دا الله بندي هغه خو ډېر ګران دی او داغه خرید له خو خلقو د اشرفو بکسونه روان کړي تا سره څه دي و ما سره خو نور څه نشته خو دا د تارونو یو ما شوړه غوندې دراسه و په آرام کې نه واپس شو د تارونو په شوړو تا تاسو ا غلام نه درکړي هغه ورته وی چې بچیا دا ماتم پته ده چې د تارونو په شوړه څوک ماته هغه غلام نه راکړي خو دې ډله کې دې د پاره روان هم چې قیامت کې زوم د یوسف په خریدارانو کې حساب نو زه په دغه نیت د اجتماع تر اعظم چې حاجی صاحب مرحوم رحمه الله تعالی وتبارک ما ډېر د نږدې نه لیدل او ډېر لوی عاشق د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نو د هغه عشاق په زمره کې کاش چې دا بنده ناچیزم خدای پاک په قیامت کې حساب زکه چې مونږ هو ټول عمر څنګه تیریږي هغه تاسو ګورئ یا زمونږ د ملک سال دی او مونږ سپ غضب په دې ملک اختایو نو هغه تاسو ګورئ لګیای کنه جی چې شپه او ورځم سم مصیبتونو سره سر دی خدایو جز کې کله کله شرکت په دې نیت وکړو هغه ورځ یو امي سړیو خبره وکړه او سډېره مزیدار خبره ما ته وی چې مولوی صاحب تاسو د مليان خو مسالې هم ډېرې کوي او کسی می سي ډېرې کوي خو زمام یو مسله واو وې د قیامت په ورځ به په یو سړی حکم وشي چې دا سړی جهنم ته بوځي نو چې څنګه ورته حکم واورول شي چې جهنم ته بوځي نو دا سړی به منډه کی چې منډه کینو الله تعالی به وی را واپس کی دا منډه ولې واله چې را واپس کی چې منډه ولې وه ورته به یا الله په دنیا کې مستاد حکم یو فرمان بجا نه دی راوړې ټول عمر مستاد حکم نافرمانی کړې ده نو د اخیری حکم خو دې چومنم چې لک په منډه لاړ نو الله تعالی به وی چې زئی جنت ته بوځي تاسو خیال راغی عزیزانو قیامت کے بعد بانا جوڑی گی بانا کا معاملہ پا قیامت کی دا عدل او دا انصاف شورو شوا نو یو کسب جنت تلاڑ نش زکا دا عدل او دا انصاف تقاضا دادا چه تا چه محنت کرے یو مزدور کرکڑیش قیامت کے وہ معاملہ دا رحم او دا کرم کی رحم او کرم دا مانا چی یوانی کی دی کڑی یو پا لس یو پا وسوا یو پا زر یو پا لک یو پا کروڑ تاسو خیال راگئی نو معاملہ دا کرم بای نو علا بمونگ دا جنت تقاضا کو او جنت تبزو او کا معاملہ دا عدل شوروشوا نو عزیزانو دا سومره منځونه او نیکۍ چې مونږ کوو په 24 غنټو کې چې دا اوقات را جمع کوي نو چې شپېته اتیا کاله چا عبادت کړی نو دا غې نه شپږ میاشتې نه جوړي شپږ میاشتې
نو د شپږ میاشتو په مهنت با ته جنت غواړي؟ ته خو شپږ میاشتې نوکري وکړه حلاله، کتا په د شپږو کټو کوټه جوړه کړم په دې مخ مې توکه. اسې خو په شپږ میاشتې نه په شپږ ورځې کې هم بنګله اغستی شي. څه ټوغکۍ راغی په پاکستان، ټوغکۍ پې ورځ تېرېږي د دې بزرګانو د اولیاو د دې نیکانو په دې اقوالو د ایمان مضبوطي. د دنیا په تماشه چې څوک نازیږي، د دنیا په تماشه چې څوک نازیږي، دا خو نن یې تماشه د سبا نه ده. لا واحد نظام او واحد بازار د اولیاء دی چې هغې له خزان نشته، هغې له زوال نشته. واحد نظام د اولیاء د بزرگانو. رحمان بابا وی چې دا دنیا په احمقانو دا آباده، دانا نکه په دنیا باندې غرض. په ساحل کشته د هیچا نه ډوبیږي، که څوک نکه په دریاب باندې غرض. دا احمقان الله والا چې دی داغي بازار همیشه ګرځي. زما عزیزان، قرآن کریم په ذریعہ د وحی راغلی دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. وحی په درې قسمه ده. یو وحی فطری ده، یو وحی ایجادی ده، او یو وحی عرفانی ده. د وحی درې قسمه. بیا وحی په لغت کې القاء السریع، ډیر زر القاء کې دل سړی تا، دا د وحی لغوي معنی. بیا وحی اصطلاحي فطری او ایجادی او عرفانی. اوس فطری او ایجادی باندې باس نه کو، خبره بیا وګدیږي. وحی کی یو قسم وحی عرفانی دی. وحی عرفانی دی توای چې الله والو ته وقتن فوقتن پزړه کې القا کی. امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه ډېر لوی مفسر دی د قرآن. هغه تقریر کول او په تقریر کې ورته یو سړی را پاسید، ورته صاحب خبره واوره، د جنت باس کئ زما خپل کور دومره خسته دی چې په سلو جنت وینه ورکو. د حورو باس کئ زما خپل خزه داسې ده چې په لکو حورو نه ورکو. نه جنت پکار دی او نه حوري پکار دی او نه غلمانان پکار دی. یو ټکی غواړم، کدی په وس کې وی خورا سره وعده وکا، او کدی په وس کې نه نو په آرام کې نه جنتونو د پاره ز ایمان نه راو. وې څه خبره؟ وې په خدای مینم، که خدای را ته ځان خی خو مسلمانېږم، کینی والله کې مسلمان. اس امام فخر الدین رازی ډېر کې سوچ کوي چې اے بار الہ دا شیخ زما په وس کې نه دی چې زه استاد ته وایم چې د تزانو خای. نو امام فخر الدین رازی فرمایي چې ما ته پزړه کې القا وشو، القا را ته وشو چې وایا ورته چې ته مسلمان شې نو خدای به تا ته ځان خی.
امام فخر الدین رازی ورته وی چې ما ورته وی چې بس ته مسلمان شې خدای به درته ځان خی هغه ورته لیکلی راته منبر د پاسه د امام فخر الدین رازی نه لیکلی واغست چې لیکلی واغست چې شپراله دا سړی مړ شو امام فخر الدین رازی فرمایي چې خدایا ما ته خود تا پزړه کې القا کړي و او ما لیکلی ورکه او ستا ورته ځانو نه خود زه خو دې سړی ته بې وعدې شو ټوله شپه په جړا تېره کړه د سهار کې ولا خوب ورغې څه ګوري چې یو ښایسته باغ دی او تخت پکې پروت دی او دا سړی پې ناست دی وایي چې ما ولیدو نو زه سترګې مې ټیټې کړي چې دا خو مغه سړی دی چې ما ورسره واده کړی و وی راته وی چې یا شیخ تعال لا تخف رضا یریږه ما وی ما ورته چې شرمنده یم درته او وعده پوره نشوه وی راته وی امام فخر الدین زما د خدای په ذات قسمی چې د کم شي وعده دې را سره کړې و په مغه شي خدای خوشحال کړم دا وحی عرفانی ده چې اولیاء الله تکي تاسو خیال راغی عزیزانو مولانا تنویر رحمت الله علیه ډیر لوی سړی ډیر لوی سړی د هندستان زمکه بداسي خلق پیدا کوي جر حضرت تنویر رحمت الله علیه فرمایي چې یو بزرگ لا یو سړی راغی ورته وی چې صاحب دا مې شوق دی چې دا د قبر حال به زه څنګه معلوم کړم او دا خو اسانه خبره ده آسان سورج پس که زمړ شوم نو قلم او کاغذ ما سره په قبر کې کېده او درې ورځې پس راشه چې لاندې سپ ماتیری به مې درته لیکلي پاس به پراته تاسو خیال راغی اسه به ما زمونږ د عمل ساجيبه غوندې ده داسې ځنې بزرگان په کرا پاسي وي دا تصوف چې ده دا چې ده حجت نه ده پلان دا چې تاسو کله سخت خبر کوم زما خلاف هم یہی تاسو د پتا سو پويګم خو زه یاد لرئ چې د صوفیاو د نیکانو خواب کې پازان غنم زه نه مې د چانه علم زیات دی نه نسبی شرافت لرم نه اقتدار لرم نه جایگیر لرم نه دولت لرم هیڅ نه لرم یو شی په فخر سره وایم چې چرته مې نیک او بزرگ اوریدلی دي نو ځان مې ور رسول دی او دعا مې ته اغسته ده د غرغشتو مولانا صاحب هغه انسانو چې چاته په ژوند خدای ویلیو چې نصیر الدین تمام گناہونه مې درته معاف کړ غرغشتو مولانا صاحب هغه سره اخیری ملاقات لورلم او ورته مې وی چې د مرګ ژوند سپته نه لګي دعا راته وکا نو دا ګوته داسې په توکانو لمده کړو زما د خلک یو والا ما ته الزا په دې خلې نه د خدای ډیر کار والا او تب پیار څوې او تا ته به څوک څه نشي ویل نو دعاګانې مې دار چاغستی ازکه وی بادشاہی د فقیرانو په دعا شي ز رحمان کله بادشاہ کله فقیر بادشاہیم د گدایانو په دعا کی مقام تم سړی د گدایانو په دعا رسی نو ز خپل فقیر دا لګي ډېرې غړي وړي چې ویم غوسه راشي چې دروغ مو وایي دین فروش ما جوړے گئی اسلام فروش ما جوړے گئی د حلال او د حرام تمیز وکي یو شی ستا مذهب حرام غني هغه ته لاس منی سا هغه ته نږدې مورځه یو سړی چې د اسلام او د دین دشمنی هغه ته درې تبلیغ اسلام ویلي دي درې تبلیغ من را منکم منکرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه فذلك أضعف الإيمان
بی دینا او گمراه او د خدای نه باغی او سرکش وګوري پلاسی ونیسا پلاسی نشینی وای په جبا ورته وایا په جبا ور سره نشویلې پزړه کې ور سره قطع تعلق کا مخ په کپن کې مګو زتا ست ایمانی ویم زخار کې اوسېګم او خار چې دی هغه توبه می دي مرتبان دی هر گند بلا پکی خانان پکی دی نوابان پکی دی زن د چا جنازه کوم داغه سړی جنازه لازم چې پوي شم چې دا پاک نیک غاټ سنډا مړی ځان نه جانا کړ ځان نه جانا الګا پلانې مړ دې پلانی خان مړ دې ها زید څه او زیاد په پلانی خان زما جنازې ل ناراضي کنا نو چې پلانی خان زم اور یو بزرګانو بی دینه سړی چې په کوم قبر ولاړی پاغه قبر رحمت نه وری ٹھیک ده کافر چې په کوم قبر ولاړی پاغه قبر رحمت نه وری دغه وجه ده چې مسلمان چرته خخیږي التب کوشش کوي چې بی دینه او کافر چرته ولاړ دی ځکه د مسلمان د دفن په وخت کې پاغه رحمت وری زه چې مرشم او دغه غټ سری زما په جنازه ولاړی رحمت بم نه راوریږي او چې دوی رانه لاړ شي دوزخ مم زیاده نور شخ خپل کار کا مړی لا بنرازه مرزا وادلا بمرازه مرزا مړ ژوندې خو دې ته وای نو الحب فی الله والبغض فی الله باندې به عمل رانش کته وای چې مړ ژوندې د کلی کل ولیدا نو الحب فی الله والبغض فی الله باندې عمل ونش مینا بم خدای د پاره کې مړ بم خدای د پاره کې ژوندې بم خدای د پاره کې چاله بزیم د الله د پاره چاله بنظم د الله د پاره زما په خبره پوه شو زیبم چاله د الله د پاره زمون خار کې هغه ورځ یو خان مړو خیر اوس مونږ په ولاړیو صاحب یو لګیا دی الله لا اله الا هو دا دې سپیک مو تور بچو الحمدلله رب العالمین څوک چې ګورل ته تبارک الذی شروع کړی دا څوک چې ګوره قران راغسه الکه څه کوي دسکه تبارک الذی تاسو د جمعې په شپه تبارک الذی وای تبارک الذی پیغمبر ویل دی چې تبارک الذی با هغه سړی په قبر څوکیدار ولاړی چې کم سړی عرش پود کیږي او په خپل اولولي زما په خبره پوهیږي په خپل اولولي او بیا ودشي نو دا سړی چې مرشي تر قیامت پورې به تبارک الذی د په قبر څوکیدار ولاړی چې عذاب راځي نو دی به دفقې لاندې به نه پری په قبر ورته تبارک الذی وای کنه وای بزرګانو صاحبانو ان تستغفر لهم 70 مره دا چاته خدای ویلی چاته ویلی جناب رسول الله تا الله فرمایل چې پیغمبرا څوک چې په دنیا کې ستا په مخ کې سر نه ګول نش چا چې په دنیا کې د خدای او ستا پیغمبریونه منلا په خپل ذات مې دی قسم وی کتاویا کرتم د پاره بخنو غواړي نو پرې به ندما او یا کړ پایت کرسی لوټه دم کو د مړي سپېګمو ته ور واچو د یو په قبر ولاړم خلق आवाज وکړو ول ټول وای چې دا خسړ هغه څوک داغه کنزل بچو ستا په ایمان کې داسې نعوذ بالله ستا مذهب داسې اسلام چې دی دا ډکوسلی دی قرآن ناول دی د پیغمبر حدیث د يهودو ډکوسلی دی دا الفاظ داغه په قبر आवाज وشو ټول وای چې دا ډېر خسړیو زه پر پاسې د مال خبره واوري
خاک شو ویلیو مالو سی قبر پرانی زی کده پا سلور بولی نو مانا دا گیرا کلک لات پہ ولاری یو دیلان دی پا سلور بول دی خرطمو آئے چی دا طول خسڑے با اگا چاہتا وے چی چا دا خسڑی توب کارو نکی پا جون دے اللہ 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 دا توفیق چی چالا خدای ور کری ایو بزرگ خدای ته وی یا الله زمانو چاو دو پا اللہ اللہ ویلو باندے او تا یو ورځ مونږ وی چې زما بنده ز دایما نو आवाज ورته وشو چې گفت اللہ ہے تو لبیک ماست گفت اللہ ہے تو لبیک ماست وی نیاز و شور و دردت پیک ماست او بزرگا دستا اللہ اللہ چی دے دا زما لبیک دے پخپل ذات قسم کا زما توفیق نوے نستاجبی با اللہ چنگویلے تچی اللہ لفظ ہوئے نشپاڑ سنی دا ایمان گنا چیز در تحاضر ولاڑ ما چا جبتا چی دا اللہ ویلو توفیق اللہ ورکی آدھ شپاڑ سنی دا ایمان گنی چی اللہ ما تحاضر دے نو کم سڑی جون چی دا سی تیری چی پا زندگائی کی دا اللہ ویلو توفیق خدا پاک نہیں ورکڑے او سغم مردار شنو سیبا منگا ویو چی ټولو وای چې دا خسړیو دعا ورته وکې تاسو اشنغر کې دعا ورته وکې چې خدای پاکي بیخ بنیاد وباسي مونږ سکار دے مونږ رورا ما تاسو ګراشي وي دواره تکم لار لنډوا لار لنډوا مونږ ځان باندې لا پوي نه یو چې کوم غړنګ کې به پراتی استاد ته صدواګانی لار لنډوا ماما دا دعا اہلیت ځان کې پیدا کینو علب دعا بل تا دعا کینو اول بدا اللهم اغفر لنا وله اللهم اغفر لنا وله ولجميع المؤمنين والمؤمنات خدای اول ما وبخي چې تا وبخي نو اہلیت د دعا خدر کې پیدا شي نو علب بل تستا په کې دعا قبليږي چې تخپل نه بخله شي نو ته بل څو بخ خفت را خفت کې کو نت بیدار نظما عزیزانو بزرگان اولیاء اللہ ډیر لوی خلق علماء دا ډیر لوی خلق پجوان زما د یاد زما سترګو لیدلی مان د قبر تپوس سکو کی د قبر معاملې ما پسترګو لیدلی ما ته خو باسه خوب گورے ما پستر گولی دلی پستر کو درے سوا کالا پس یو بزرگ پا قبر کی مالی دلے درے سوا کالا پس قبر جوڑے دا او لحد سوریش لاندی ور کشما دا شویکڑے خامتا کپانے دے او دمرا زلفی دی او سپینا گیرے دا سپین دیر او تور کم اگل کارانو تمیوے زما دا لاس او خپد اسی اونی سے لاس وروڑما ما ته انکو کې وای چې کده پکړ نه لوي وې دا مړې دی اونی نسی مال کني و مې دی خو میرا ډچوای لاس میں ورنس پدې مخ میں ولا لاس والو زمون مخ څه شه پدې ګیره میں ولا لاس والو تابل ریخم دی پدې وختو میں ولا لاس والو تابل ریخم دی کپن باندې میں ورته لاس والو شوې کړي خامتا تابل اوس چا د دوبی نه راوړې او 315 کاله وشو چې مړ دی او دا ما چې لیدل د دې وښت کاله دا مالی دل امر خلق زیارت کا پس لمرگا چې بازار وی په مزار د درویشانو د جنت د باغ ګلونه بدهیر شي کدی اولی دو گلزار د درویشان پارچا چې د غضب لنده کی خخه خطا ندرومی گزار د درویشان
ورشه الپورې په سواد کې تپوسو کوي په الپورې کې د الپورې حافظ صاحب یو خپل مرید نه خپه شو او داسې خپه شو چې بالکل بر لمبه کېده ویل اور وهلی سکور شي چې بیرته زرغون نشي په ژوند پې اور ولګېد دا کرامت و تاسو خیال راغی نو زما عزیزانو ما داسې هم لیدلي دي 18 ورځې پسې یو مړی راوویسته مال مه کوئ ګوری ویل نه چې راویویستو پاس ورته زه ولاړم چې مې ولیده د دې لیشتې عمره لړمان د لحد نه راووته او 3 انچۍ ویښته پې ولاړ دا ما لیدل یو یې راوویستو کلي ته یې وړو کلي ته داسې आवाज راووته ده عزیزانو انګریزانو قبر کې دا به کېږي هغې دا هیډ فونونه قبر کې کېښو او تارونه یې بار راوسته چې بار یې تارونه راوسته هیډ فون یې غوږونو ته ولګولو مړی یې ښخ کو خلک ترې لاړل خو چې اینا د سوال جواب وخت راغی چا چې هیډ فون غوږ ته لګولی و د هغې په غوږ کې داسې اواز راغی چې ټول ځای په ځای هلاک انګریزانو دا کوشش هم کړ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جسد اطهر د وستو کوشش کړي انګریزان ورته الته ډیرو نور الدین زنگی کیسه وګوره د علماو نه تاسو کې ورته ډیرو ورسید پاته خانه کې شریف مکه ته پیغمبر په خوب کې ورغه وراشي دا یو دو خبيسان دی وباسي می درنا چاراغه سړی گرفتار کړه پتا خانه کې ورغه قدمین مبارک د رسول الله صف کړه تاسو خیال راغی صرف دومره دا چې یو معامله د قال دا او یو معامله د حال دا مونږ په حال پوهیږو په قال لیکن په حال نه پوهیږو حال د پاره مهنت پکاري کوشش پکاري صاحب حال به اعلی جوړي وای گر تو سنگ خاره مرمر شوی چوب صاحب دل رسی گوهر شوی اهل دل تب نزدیکیږي نو علا به ملغلره کېږي چې اهل دل ته نه نږدې شوی ملغلره کېږي نه دیکھو وګورئ اهل دل بیا د سړی اپریشن کوي مولانا تانوی رحمت الله علیه یو مریدو په کوواټ کې ما تقریر کولو د شپې مې حضرت تانوی رحمت الله علیه نوم واغستو سار هغه زما خوله سب کړه وې تا زما د معشوقې نوم بیګا غسته دي مال قصه صدا ویلز په لاهور کالج کې پرنسپل د مولانا مریدو خط می ورولې غلو چې زه ملاقات ته درځم وراته جواب کو چې آ جاؤ چې ورالم راته وی چې زما عادت داو چې خبرې به مې ډېرې کولې خبرې به مې څه کول چا کې سعادت اوس دلته یو سړی ما تر غاړې وته نو الکه دا سکه خدای باندې سوچ وکاو سکه داسه ما خیال دی الله تعالی خو به کړی سوچ کوم اوس اولیاء الله کې کمال دای چې کوم قسم کمه سړی کی وینو داغه علاج دغه عادت د جناب رسول الله صلی الله علیه سړی براغه جی داسې مسخرات او خای چې ز په جنت تلاش هغه ته به وکتل حکیم چې دکې دا کمه ده ا کمه به ورته خودو او ورته چې په دې قائم اوس مون سستی بوا د مونږ به ورته زکات سستی بوا زکات به ورته نفل سستی بوا نفل به ورته دغه عادت په حضرت تھانوی کی وې زما عادت داو چې ما خبر ډېرې کو لګیا وہ چاہ گئے ہو جی صاحب وہ یہاں بیٹھ جاؤ لیکن بات نہیں کرو گے چپ وہ کہنا لس ورځې تیرې په لسمه ورځ حضرت سره زه اوسګارو په خانقاه کې
वे जरा पासिदम च हजरत अगर इजाजत हो तो मैं यहां बैठ जाऊं। अगवरतदा सुकत वेल, मैंने जो तुम्हें कहा था कि बैठ जाओ, बात नहीं करोगे, निकल जाओ। और मौलाना थानवी ची उचात हुई निकल जाओ अब सारे देशी रवान वे पैजार तरह से दम रहते वे जल्दी करो, निकल जाओ खानका से। दा ईमान बम पैदा किया दे रोजा के माते खान रहा गए वे जी रोजे रहता डॉक्टर वेली ची मनीसा माल वाली वेल तबियत में कमजोर है, कमजोरी की माल पासा पासा वे जी मसले तब उसको माल पासा पासा दरता है तबियत ते कमजोर है, कमजोरी बस उचत पास हुआ पर सबार आ गए माता हुई था जमा डेरा दगाओ कर माल बिया भी इस दे रानी शमा मुंग संग गई गरीब रा गए जीरो जमा तक मा दास लड़जी की मोजे रजूल दी चल जोड़ करे ओ गोट संडारा मौली से रोजम आओ जिस तास रंगम खन दे देर खराबी है ब्याह बस ब्याह बे उन्हीं से खैर दे जिमी की बेन कतर जिमी दा बद जनावर मर सो दा मुर्दार से ब्याह बस चलते। हाँ वही है कोई तख्त के बनाने में, कोई तख्ता पे है नहलाने में, कहीं जीनत में मस्त है दुल्हन, कहीं मैयत का सिल रहा है कफन, कोई जालिम है और कोई मजलूम, कोई आका है और कोई महकूम। ईमान इम्तिहानी देवक गटो गरीब दर तरा गए देवक के स्ताद ईमान इम्तिहान तासो ख्याल सोच देवक के ईमान इम्तिहानी काजी अबू यूसुफ था बादशाह आ गए और तल या शेख हलक गर्क बादशाह उस मुंगले ची बादशाह ओ इसे औलक ची माल राशि कदे इस्लाम चली हुई कर दुमर दरोग जन बेईमान पदिलस काला द पाकिस्तान पर तारीख के नहीं रहता दुमर दरोग जन इस्लाम 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 जुबान पे दीन का है गुल और सर में कुफ्र का सौदा, छुपाए जा रहे हैं आजकल बुत आस्तीनों में। कहां इस्लाम तेरी उठ गई वतन से गैरत, बिठाया कुफ्र को लाकर नबी के हम नशीन। अबलश पैतास तकरीर इसमली में वाले माता का जका में माता का शरीयत बिल वर तप्रो तो ने मंजूर मालूमी गिदा शरीयत बिल द ईजाद हो कनो शरीयत बिल द चा ईजाद हो द ईजाद नो ची सिमली दी माता का और आगे शरीयत बिल नो मंजूर करे नो मुल्क टोल स्ता पलास के देखन उस बस्ता ईमानु गुरु चिति मंजूर का नहीं मंजूर मां बदे खबर पोए गई खुदा खबर का पोए गई मामा पता न लगी अजीजान काजी अबू यूसुफ ता बादशाह हुई हलक तो जामातु फी नहार रमजान दरोजे पम्याश के में बीबी सर हम बिस्तरी उकड़ा गर्क अगर तो वही अलाइका अन तसूमा शहरैन मुतताबिऐन दो म्याश्ते बपरला पसे रोजीनी से अलाइक आमन्ना व सद्दक़ना लाड़ो अनूर काजियान वर्तवई ना खतीबान वर्तवई फकद अख्तात या शेख फी हाज़िल मसअला खतानश में मामा पदे कफारा के हो तरतीब दे अवल तहरीर दर रक़बे दे ब्या दो म्याश्ते रोजी दी ब्या इताम सित्तीन मिस्कीना दे नुता मरया जादोलो न वेलो दे मंज न दे फितवा वर्का
قاضي ابو یوسف ورته وی چې ما ټیک فتوا ورکا اخو بادشاہ دې زرګونه مریونه ور سره دي که اوس می ورته ویل چې علیک تحریر رقبه مریا آزاد کا نو په دې ټوله روزه کې یو روزم نه نیواره ورځ به یو مریا آزادول چې سی خوخه یوابه نه بادشاہ له د فتوا ورکا چې دملا ډوکه مات شي چې دې په اسلام کې بیا داسې ونی کی مالدار له د فتوا ورکا مونږ د سیم کړی دي مالدار خزل طلاق ور کړی دی 3 طلاقه یو دوا درې غریب 3 طلاق ور کی بیړه تبادا حلاله بکئی حلاله پیجنه بل سړی ته نکاح کیږي او بیا طلاق کوي او لوی اعلان جره مالدار راغه جی کار دې شي بس ها نه خدای به خیر بل دا سے دایره چولې وې د دې زینوم دې دارالحرب وای دارالحرب خزه دلته ودرولې دا او هغه ته ویلې دي چې خدای ته کنځلې وکړه اي مرتدا کړی دا چې اي مرتدا کړی دا بیا د کرخې لره رئیس ته دا نو ملحق شو په دارالحرب پورې بیا رئیس ته دا او کلمه په ویلي مسلمانه کړی دا او بیا بیګاله ورته نکاح تړلې او دا د علماونو تاسو کوي چې کوم سره خزه مرتدا شي ملحق په دارالحرب پورې شي او هغه بیا راشي الته د حلالي ضرورت نه دا هله ورته دلته جوړه کړ دلته مونږه وکیدا یو سړی ما تراغه وی جی इनको की माता वही चे समझ भी नहीं पाई मनु तिरन्नु 1 2 3 कह देते हैं मलबत्ता तक कम खराब सरकारी बुजुर्ग तलाड़ो पदे पे खबर के नन बयान रोगना वर्तवई पराठी होंदी भी रोगना है नहीं बोलता हाँ नन बयान नहीं चलता रोगना से पदे ओड़ो के वड़ी वाग की कना आ रोगना मंस के अलवा लांदे बांधे सलाम अलैकुम क्या हाल है जी खैरियत है तबीयत ठीक है और खैर है ये और जिलाड़ो को बल और बिया रोगना है ये यार जी गल है हाँ फरमाओ बस समझ नहीं पाई तेरा अन्नू कह देते कि 1 2 3 नवर तत्सोई वही चे गल नु गोल मगोल रखसी है किसी नु कह नहीं किसी नु कह नहीं ते कल तू जरा वत आमी ते अलवा भी जरा नाल ले आमी ना बच्चे नु शौक है कल वतान सबाची ब्याह आ गए वर्तवई ची बेगाल वर्ष खजे तवाया चित्तने मनु कबूल की तो है अब वही ची हाँ न तो वर्तवई ची मने भी तनु कबूल की तो है तमा कबूल अकड़े और सता कबूल कर वे निकाह बहुशी और बस नोर चाहते हुए गाग मकावा ख्वाफ्ता की और जल्लिम दासे जराजा मुंगा मुगल्लज़ हत्ता तन के हज़ाव जन गैरा मसलक हनफी मोंग दननबई परोगनो او دالوئی په دومره غوندې الوا باندې مسلک حنفی او ایمانونه پری تاسو خیال راغی اوس قران وګورئ دا بزرگان پویږي چې د غریب او د سرمایدار عبس وتولى ان جاءه الاعمى دا ولی ویل شي ولی زکه چې پیغمبر التا زړه کې خیال داو چې دا مالدار خلق راغلي دي ګوره که مسلمانان عبد الله ابن ام مکتوم روندو تپوس لراغه نو طبیعت قدرې کې خم تراغه نو عبس وتولى ور ترا ماما پارام کې نه خدای دې رحم کوي او وګورئ د قیامت پورځه
او بګورئ د قیامت په ورځ چې لوی لوی ډلې به د چا جهنم ته روانې وي. عالم بزرگ اولیاء الله دا تاسو مخکې په دې خاورو لاندې چې پروت دی زما په کلونو ور سره تعلق او واسطه پاتې شوې ده. په کلونو په زندګۍ کې بادشاہانو تم چریټیټه خبره نه وکړي. دا ځای چې د دې خاورم قدر کوم او دا خاورې په سترګو کې واچوم نو دینه خدوی به ماته بل ښکار نشي. د دې لوی وجه دا وا چې بادشاہان به هم د ګریوان نه نیو او چری ورته ټیټه خبره نه وکړي. تاسو خیال راغی د جرأت بزان کې پیدا کوي. افضل الجهاد کلمت حق عند سلطان جائر. لوی جهاد داده چې یو جابر او د یو ظالم حکمران په مخ کې یو حق خبره وکړي. یو حق ستاسو دوا پکار ده د دې فقیرانو د خاورو د دې ګردې برکت ته چې په سلويخ کاله د پاکستان کې ما سلويخ منټم د پاکستان حکومت نه لري منلې نه منبر منم نه صدر منم نه لال کورتای منم. دا کو سړب منبران دې سملو چې وګورئ ورشي څوک بغړي چرای او څوک بناستي هغه ورځ یو ناسو سیګریټ مونږ په پسان پویم نشو بس لړې ملتام 50 لک روپۍ والے وي. ستاسو خېټه د چرګانو قبرستانو واخرجت الارض اثقالها. قیامت پرز بستا سخیٹی چرگان بار را غرزئی. ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی اور گرپیر کا بجلی اور چراغوں سے ہے روشن. ما تا خود د خاور تولی ډیونی او ستا په کور کې د جنریټری لګی دي په ما د لوډ شیډینګي لس غنټې درا باندې بجلی باندې او د خان په کور کې د جنریټری لګی دي. ولې ته د کمې مور زوی ولا چې ټیکا ټیکا د کوم په کوړای دي کېدم او واخې د سپوتا وای که زما لاس کې زور راغو زما لاس کې او په دې پاکستان کې مې 2 کروڑه کې من کړ او د دوی غوخې مې پسپو نه خوړې نو زما د سړی زوی نه سپوتا به غوخې 2 کروڑه به مرداروم اعلی به 8 کروڑه د سړی ځامن کی کني والله کې د سړی ځامن کوي او به کوي. د تناسخ مسله ده صاحب د هندوانو مذهب دا دی چې دا روح چې سړی نه وځي نو که خسړی په بل خسړی کې نه وځي او که خراب سړی په سپی کې نه وځي. زمونږ روحونه چې وځي صاحب کله په سپی کې نه وځي کله په خر کې نه وځي کله په کچر کې نه کله په خنزیر کې نه وځي. په مونږ هغه تندر نازل دا زمونږ د لاس خدایم پرې خیر رسولم پرې خیر خدای او رسول سره د رابطه او تعلق قسم په خدای دې بادشاہان بستا په در کې د خاور غوندې پراتی د خاور بادشاہي څه شي بادشاہان سي خانان او نوابان سي وای د یار در په هزار درمان ورنکمان آشنائی بدی پا این و آن ورنکمان که یو ظلم دی ظلف پلاس کی اوزی یو وقت بدی پا درس جہان ورنکمان که یو ظلم لاستا پا بوسا برشی دانی آمد بد جنت پا خوان ورنکمان سو نوینم ستاسترگی کا خدای کاندی عزرائیل لبتر حغیزان ورنکما معشوقی دا عاشقانو دین ایمان دے معشوقی دا عاشقانو دین ایمان دے زبچالا رخپل دین ایمان ورنکما پر رحمان داستا دا شندو جام حرام دے
سو د خپل وینو جام تاوان ورنکما د یار در ورشي دا د یار در تپوس حضرت ثوبان نو کوي ثوبان عاشق دے د جناب محمد رسول الله ټول ورځ جناب رسول الله ونلید نو په جړای ورسته رک ما خامي چې ولید نو بیایم جړل ورته ثوبان اوس خو دی ولیدم د الله بندانو اوس ولې جاړې ورته یا رسول الله په قیامت کې کز جنت تلاړ ما نو تب چرته په جنت کې په لوی عمر تبو کې ناشته یا رسول الله دا سي جنت بز څه کم چې چرته په کې تا نه وینم جنت خبر استاد لیدو کا قرآن راغه من يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اے پیغمبر ثوبان ته وایا چې په دنیا کې د چا سره مینا او په چا ماین یې نو په جنت کې بم د سره وې دا شک زما عزیزان عشق یو درد دی چې د چا پړ کې پیدا شي ورشه ابو هريره نه دا درد تاسو کوي لس ورځې شوي لس ورځې روټای نه وخوړ ابو هريره وګه و یا رسول الله په خدای مې دې قسم وي چې ټول ورځ مې تمنا دا وی چې سترګو مې ستا چهره انور ته کتلې او پزړه مې ستا حدیث لیکلې کېدلې والله کنه مې د روټای پرواز تا او نه د لوګي او نه د تند او نه د ناشته او نه د ملاسته شوق مې دادې چې سترګو مې تا تا کتلې او پزړه مې ستا حدیث لیکلې کېدلې ابو هريره بلال اے بلال سامل کې د خدای بنده چې کله ز جنت تلار شم نو استاد پڼو کشار مان مخکم په جنت کې رواني تا شاق مونږ دغه یو سړی روټای به ورته تیار را درې ورځې په روټای بند شو د امتحان د پاره درې ورځې چې بند شو نو لاړو دی یو يهودي په دروازه کې سوال روټای يهودي سلو روټای ورکړي دا غسپه ورپسې غپا د یو روټه ور واچول چې هغه غوړ بل بیا غپیا بل ور واچول چې هغه غوړ بیا غپیا سلور والا روټه ور واچول بیا سپی غپل ورته کور دی وران شغه مالک دې درې سلور روټه را کړی و دی وا خوري نو اوس ولې غاته سپی ورته کور ستا وران شه چې روټه مالک در کول نو دغه عبادت تی کولو او چې امتحان د پاره در باندې درې ورځې روټه بند شنو را لې د خدای دشمن په کوڅه کې سوال وکړ زه د يهودي سپېما کله لوګي مرشم په دې دروازه کې والله کبلې دروازې تلاش نن د سود د زکات پیسې د سود فکس ډیپازټ او سیوینګ اکاؤنټونو چې کومه کټوتی کی 7.5% سود چې کوم لګي اغه نه 2% حکومت کټ کی زکات نامه پې کې خو پیمان وای چې خریله بنارسه ور په سر کې نو خرنا وی کیږي غول چې په سوچا پلیټ کې واچ الواتی جوړیږي نو په سود چې د زکات نامه کې دي دا حلاليږي هغه د سود د زکات پیسې نن مونږلا په سیاسي رشوت کې راکړلې کیږي ا د سود د زکات هغه د سود د زکات په پیسو بیا چې دا زکات منبران کم مقرر کړي دوی خدای په تڼا کو سټکوري کا ټولي دوی واله چا غریب لا نه ورنکړه انا عزیزا والله العظیم ز چې په خبرت پوي
او ما د خپل خدای ته څه ویلي دي نو چې ماښام مې ویلي سهار کار کړی چې سهار ویلي ماښام په 40 کاله کې مې سر نه دی ټیټ کړی د دې غدارانو او د دې بېایمانانو او د دې اسلام د دشمنانو د قرآن او د حدیث د دشمنانو چې زما وزایلال زب دوی ته سر ټیټ نکم نه به ومنم تر هغې پورې چې تر څو د پاکستان قانون قرآن شوی نه که دا ایمان تاسو کې نه والله که ایمان تیر کړ حاجی محمد امین صاحب دی الله غریق رحمت کی هغه کې لوی درد د شریعت راوستو په ملک کنو دا درد بزړه کې پیدا کې چې یا الله ترغب پارام نه کینم چې تر سو پورې مې د پاکستان قانون قرآن کړي ترغب منم نن اخبارونه تاسو هر ورځ ګورئ نظام دلته بدل شو دا خلق دی اول به یو ته ټوکرای ټوکرای کېده اوس بل ته ټوکرای ټوکرای وای 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 ګیرو والا ګوره خپه نشئ زما دا ګیره راشي کله کوي نو که بیا ګیره پسې بد ووایم نو بیا نو ګیرې والا وزیر چا سره خبرې کوي بل ورته ولاړ دی هغه هسې د خوله چینګه نیولې خوله بند کړه خوله دې د مرګ په ناره ټپه شه نو هغه سره خبرې کوي تا خوله چینګه نیولې څه چل دی لاس در کی داسې مه لاس لاس در کی السلام علیکم څنګه یې ښه یې جوړې داسې غریب سړی لاس در کی السلام علیکم جوړې طبیعت یې ښه ده معتبر لاته جوړې تکړه یې ښه جوړې مونږ چې مطلب تاسو ښه دا زین هم ستړي شي په داسې چې واز هم نیولي هغه سره څه دي دا پیسې تی لري که د غلو ډیری دی که نه دی د غلو ډیری نه په پیسو خو څوک نه سړی په دولت څوک نه سړی انسانیت خو په دولت نشي رحمانه که بوت سل ځله د سرو شي انسان نه دی د سرو زرو بوت ته څوک انسان وایي انسانیت په دولت نه دی انسانیت چې دی په انسانیت دا فقیران چې دي سره دولت نه دولت مفتی محمود چې وفات شو دولت ور سره نه زامنو جامع خپلو کې ویش کړي مولانا یوسف بن نوري چې وفات شو جامع تقسیم شي والله کانا ور سره وا اجي صاحب چې وفات شو زامن په پردو خټو کوټو کې ناس دي انسانیت پکې څومره شان څو مقام څو نو انسانیت په دولت نه دی انسانیت خدای سره په رابطه او په تعلق کې دی خدای او رسول سره دی رابطه او تعلق انسانیت په دی نو زما عزیزانو قرآن او حدیث تراجی شه د نیکانو بزرگانو اولیاء او هم نشینی اختیار کړي دعاګانې تیالي خپل نیکان شه هغه ورځ زموږ جمعه ته تبلیغ والا راغلی اغي اعلانو کو چارونو کې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو څو حدیث به بیانې خلکو کېړای واغسته روان زرا پاسې ده مالو درګای بند کړي دروازه چې څوک بار پرې نه دي ا طالب منډه کا دروازه بند ته باندې کو کونټای ته ملاس مالاغه یو قادیانی او د سنی جګړه و چې دا سنی ډیر تنگ کړو کنه نو ټوپای کوزه کړو د قادیانی لې په دې پوزه یو ډغر اور کړو ول تنه سمېږي الله به ټکریاته ول به ډغر ته نه سمې چې دا پوزه په ماته کې ویل خو په پړی ول پات نو مال تاسو نه سمېږي الله به ټکریاته کونټای ته ملاس ملکین کې نه دل خبر اوره اعلان شو چې کې نه د پیغمبر حدیث بیانې د مولانا الیاس رحمت الله علیه تبلیغی نصاب کې چې کوم حدیث کی دا بیان او تاسو ته روان شو نو کته وای چې زه وزګار نه نو په قیامت کې به پیغمبر ستا شفاعت ته مزګار نه کته په دنیا کې داغه حدیث اورېدو ته وزګار نه ٹھیک شو
اعلان وشو چې کینې رونو د یو آیات ترجمه کیږي، یو عالم دی بزرگ دی یو آیات ترجمه ووري او ته وې زوزګار نه، نو د قیامت په ورځ به الله ستا بخنه ته مزګار نه. ما په دې خبرو پوهیږي.